دغه یو ته د افغانانو ته زه حیران پاتې یم چې دوی د لاس ورکړي او 20 کاله کې بغیر د اجازه نه د هوا او د ځمکې نه افغانستان د ورانولو لپاره بمونه راوړل، راکټونه، بي پیلوټه طیارې راتللې، زمونږ ستاسې ورونه او خویندې زندانونو ته اچولې. په هغه وخت هېچ اواز دا خلکو نه پورته. اوس چې یو مسلمان هېواد راځي ستا په خیر په خلک ناست وي یا به بل څوک ناست وي. البته دا رسما تر اوسه اعلان شوې نه ده، خو په دغه مسایلو باندې بحثونه روان دي. کیدای شي د رسمیت پیژندنې کارونه په اروپایي هیوادونو کې البته څه وځنډېږي، نو د افغانانو دغه مشکلات خو باید حل سي. د افغانان سفر راکوي او هغلته سفر کوي، نو د دې لپاره باید یو د حل لاره پیدا سي. په دغه باندې دا ما داسې نه دي ویلي چې قطر به هغه کوي، نمایندګي کوي. تاسې اول یو څه دا خبرې ته فکر کوئ، بیا وروسته ورباندې تبصره کوئ. مهرباني ته د غږ دې سم نه ده، که لږ مایک هغه د ځای ته د تغییر ورکړي. ګوره محترم، تاسې ګوره دا خبره کوئ د شي ته باید هېڅ ته خوشبیني ونه ښیې. خوشبیني د خوشبیني وړ خبره نه ده چې د یو څوک پردی سړی د تا نمایندګي وکړي. دا هېڅ کله د یادولو وړ نه ده، دا د شرم خبره ده. او تا رقم افغانان ځال ته لرمه چې هغلته د امریکا په دروازه کې شپه ورځ ولاړ او ورته وایي دا نظام په رسمیت ما پېژنه او بیا وایي دا خبره. نو ته لاړ شه هغلته خپل حق وغواړه، د دې نظام حق وغواړه. ولې د افغانان به حق نه لري چې دوی ته سهولتونه پیدا سي؟ دغه د ایران څومره کلونه کېږي چې په رسمیت نه ده پېژندل سوی، په ډېرو ملکونو کې د دوی نمایندګي بل هېواد کوي. دا څه مشکل ده؟ په دې کې څه خبره ده؟ دلته راځې له ځانه ګډې وروره څه وایه، ولکه زه په دې پوهېږم ته په خبره چې نه پوهېږې بیا ولې سپېس ته راځې؟ چې ته راځې خو یو ورځ زده کړه، خبرې زده کړه، بیا دلته راسه. دا موقتي ده، دا د موږ لپاره غټ کار ده چې موږ چې په هره طریقه یې موږ غواړو چې دغه خپل د هېوادوالو مشکل هم حل سي او د نظام هم اړیکه پیدا سي له نړۍ سره. دا غټه خبره ده، دا تا ته وړه خبره ده. ځکه چې ته شپه ورځ د کفر په دروازه کې ولاړ یې، شپه ورځ ورته ژاړې، بغارې وږې چغې وږې چې هله د اسلامي نظام په رسمیت ونه پېژنې. تاسې صبر وکئ، موږ تاسې ته سیاست درښیو چې سیاست څنګه وي. داسې سیاست درته وښیو چې خپله به مصاف داسې نورمال سي، داسې به څرخېږئ، په د خپلو کوټو وطاقو کې به ناست وي، داسې به څرخېږئ چې دا څه وسول. سیاست در زده کوو، حکومت در زده کوو، صبر وکئ. ولې وارخطا یئ؟ دا ستا ته دې ته ولې خوشحاله کېږي او دې ته ولې؟ دا د ما لپاره ډېر ښه پرمختګ ده. الله دې وکړي چې همداسې سي لکه دا زه چې وایم. تر اوسه رسما نه ده معلومه، خو زه چې کومه خبره هم کوم بیا هغه هم بوله دغسې انشاءالله. بیا داسې خبره نه ده، د کاڼي کرښه درته وایم. دلته راځې له ځانه ګډې وروره چې خبرې دې نه دي زده، په سیاست نه پوهېږې، لاړ څه مطالعه وکوه، یو څه معلومات وکوه. ډېر داسې هېوادونه دي چې امریکا سره یا اروپا یا نور ملکونو سره مشکل لري، د دوی خپله د امریکا او د ډېرو نمایندګي په ځینو هېوادونو کې بل هېواد کوي. د سویس هېواد د ایران زما په فکر د ایران نمایندګي کوي په نورو هېوادونو کې. دې کې څه خبره ده؟ دا خو نشي کېدلی چې امریکا به تر قیامته افغانستان په رسمیت نه پېژني، بس موږ به ناست یو، همداسې به ناست یو، افغانانو ته به مشکلات وي، ستونزې به وي. دا د نظام حق ده، دا د دې نظام حق ده چې دغسې یو کار باید وکوي. مهرباني وکړه دا خبرې دې سمې کوه، دغسې خبرو ته د سړي هسې زړه تنګ سي، بې ځایه غږېږي وروره. و محترم صاحب، زه داسې خبره نه کوم چې د ما شخصي دښمني لا د تا سره ده لا د بل چا. زموږ دلته خبره نشته. که د چا په وس پره و خپل کار به کوي، که د چا په وس نه و پره اب هم خپل کار کوي. زموږ خبره لطفا زموږ خبرې ما دفع کوئ. موږ ته لږ اجازه راکوئ چې د تاسو سپیس ته راځو، یو دوه خبرې کوو فقط. اجازه درکوم، ولې نه درکوو؟ ګوره اجازه درکوو، خو ته یو شی داسې ښایې چې هغه مشکل دومره نه ده او تا ته ډېر غټ مشکل ښکارېږي. آفرین. خو بس تا نه ده د ما خبره خو پاول کړه، بیا ته بیا هم وروسته ووایه ته د تا خبره په دې دلیل ده صحیح نه ده، د ما خبره په دې دلیل صحیح ده. خو ته که ما وانه اورې زه تا وانه اورم سباته، بیا خو دا ډېر بد کار ده. که نه ما خو چاته کنځا نه دی کړې دلته.
خپل نظر خو باید ووایو. اګه دماغ خبره دومره ډایسي باکې دا بعد اثر لري نو دا د تا کمزوري ده. ته باید مقابل کې ډېر قوي دلیل ماته پیدا کړي چې دماغ خبرې په هغه باندې رد کړي. او د لاندې خلک هم ووایي چې خان چې ده د ده خبرې کمزوري وي او د مولوي زمان صاحب خبرې قوي وي. نو که موږ تاسو سره وانه ورو نو بیا به څه کېږي؟ مشکل پیښیږي، مشکل پېښ دی. ګورئ که ټول نړۍ راسي په رسمیت وپېژني چې د افغانانو مشکل نه وي حل سوي، د افغانانو ښوونځي مشکل نه وي حل سوي، د هغه سیاسي عذابو چې هغه د تاسو سره په جنګ کې دی د هغوی سره مشکل نه وي حل سوي. هیله لرم دماغ غږ لرئ تاسو که نه؟ مولوي صاحب دماغ غږ لرئ؟ غږ دې شته. نن سبا دا د تاسې انټرنیټونه هم کمزوري سوي دي. دا څه کیسه ده؟ والله که زه په دې پوهېږم. د پنجاب لاس پکې دی مولوي صاحب، د پنجاب لاس پکې دی. د تاسې حکومت راغلی خو به نه یې رښتیا پنجاب کې خو به نه یې دلته انټرنیټونه تخریب سوي دي په پنجاب کې. والله چې اواز دې خراب ده، مخکې به اواز داسې صاف اوس بیخي داسې هغه کوي. څه ورته وایي داسې سم نه ده. نه دا داسې ده چې تاسې حکومت کله راغلی ده، تاسې ټولو ته وایي امریکایانو ته وایي چې دوی باندې انټرنیټونه کمزور. نو په دې اړه باندې موږ باندې انټرنیټونه موږ باندې خبرې نه شو کولی. تاسې مخالفت څوک ځای ته د لیک تغییر ورکړه، خبرې دې ولاکه مطلب کېږي. اوس ته غږېږي یوه خبره دې اورېدل کېږي یوه دې بندېږي، نو څه فایده؟ لیک ځای ته تغییر ورکړه او انټرنیټ سپیډ دې لیک زیات کړه. انشاءالله چې دلته د خبرې مطلب سي وخت درکوو. بالکل دا سپیس دې همدغه لپاره جوړوو چې موږ او تاسې خپل نظرونه شریک کړو. او اوس خو دې غږ نه راځي، نو سم نه ده. پخپخی کېږي. ما اوس هم صحیح نه ده، صحیح نه ده، بندېږي. یوه خبره دې سمه راځي بله بندېږي. نو دا د آخري خبره وکړمه کېدای شي کوم مشکل پېښ سي. اوس سم شو، ته مهرباني وکړه. که لږ ډېر هم خراب سي داسې ده چې که ټوله نړۍ تاسې په رسمیت وپېژني چې افغانانو سره مشکل حل نه کوي، د افغانستان معضله نه حل کېږي. او دومره لویه خبره باید تاسې په زړه کې وساتئ چې موږ اول باید د خپلو افغانانو سره د خپلو خلکو سره مشکل حل کړو. د خپلو خلکو سره د خپل د کور والا سره څه مشکل هم ده؟ یعنې څه مشکل ده؟ افغانانو سره هم څه مشکل ده؟ افغانان څه غواړي؟ په کوم انګړ کې چې تاسې اوسېږئ هغلته مختلف خلک دي. هر سړی د دې حق لري چې یو ته مثلا کار شی په خیر دی ته وایه ته به هم دغه خورې چې زه څه کوم هغه به ته هم کوې که نه. په خپل خوښه باندې نه چلېږي دا هر څه. هر سړي ته باید ته خپل حق هم ورکړې. سیاسي ډلې چې تاسې مخالفت کوي، که ته سیاسي ډلې ته مثلا د هر قوم نمایندګان دي چې هغلته ته هغه کې وځپې، دا بیا مشکل. ګوره یو سیاسي ډلې هغه دي چې هغه جنګي ډلې دي که نه. په افغانستان کې جګړې کړي دي، افغانستان یې وران کړی دی. هغوی اوس نور حذف دي، هغوی په سیاست د افغانستان کې نور نسته دي. یو افغانان دي، عام افغانان دي، کدرونه دي، ځوانان دي او پوهان دي. دوی بالکل حق لري په دې نظام کې به راځي او دې ته امارت اسلامي ژوند ده او دا په وخت سره کېږي. دې ته خو وخت اړتیا ده. اوس داسې نه کېږي چې په دې یوه ورځ ټول مشکلات حل شي. یو که ته فکر کوې چې ولا مثلا د دوستم ګوند او د بل ګوند او د بل تنظیم د تنظیمونه نور دا وینې په خلاصو غوږو باید واوري. دا تنظیمونه نور په افغانستان کې ختم دي. چې دلته امارت اسلامي وي تنظیم نسته ده. و د افغانانو په حیث یعنی نظام کې حق لري، خو داسې نسي د تنظیم له ادرسه، د تنظیم له ادرسه نه، د افغانیت له ادرسه، د خپل علم، د خپل پوهې، د خپل استعداد او د خپل هغه عزت او هغه چې په افغانانو کې لري لغه ادرسه به انشاءالله ټولو ته ځای ورکول کېږي. مهرباني. مولوي صاحب ګوره داسې ده، تاسې سره چې څوک کول جنګ غواړي، څوک چې تاسو سره جنګ کوي هغه به یې کوي او د هغوی دپاره تاسې لویه بهانه جوړه کړې ده. د هغوی دپاره تاسې لویه بهانه جوړه کړې ده. د اول وار کې ما دا خبره کړې وه چې نیولی سي او طالبان دي چې دوی به د جنګ مسؤل وي. دواړه کار طالبان کولی سي. پورې هر کار کېږي، امنیت راځي، هر کار کېږي، ښوونځي ته زمینه نه مساعده کېږي.
چې بل کار وشي یو مثلا د ټولې نړۍ سره تعامل سته، هر چا سره سته. افغانۍ که ټیپ چلانده که وا ټیپ دیولې دریاب دیولې وهلی دا خو افغانان ګور داس نه ده چې هر څه مولوي صاحب ګوره د ما خبرې واورئ، زه به غلط یم، به تاسې خپل کار ورباندې وکړئ، موږ غږ واورئ پکار. دلته به مسؤل خلک ناست دي، هغه دې واوري، بل څوک دې واوري. دا وړی نه شړی کېږي بیا. په تکرار درته وایم چې اول خو افغانستان کې چې کوم کړی اصحاب دی هغه ته تاسو زمینه مساعده کړې ده، هغه جنگ در سره کوي په باوري درته. اول 2 کاله مخکې مې درته ویلي وو چې د ځمکو لاندې سلاوي ښخ کړي، دا اوس هم ښخ کړي. وروره بیخي زړه مې تنګ شو درته. کوم جنگ؟ یو د احمدشاه مسعود د خولې په اندازه د تاسو په لاس کې نشته. ټول رشوت یې وخور، خیانت یې وکړ، جیبونه یې ډک شو. هغلته ناست ده، یو د هزارگانو خلکو یو نفر و ظاهر ده کچی ده، هغه راغی تسلیم شو. خپله هغه د هغې دو مشران چې دي اقرار کوي وایي د مونږ رهبران د هغې دو ټول غله و، هیڅ په قصه کې نشته، ټول په حیش کې ده، په ژوند کوي لکه تا غوندې سادهګان راځي دغلته خبرې کوي چې هیڅ نه پوهېږو چې ته څه وایې، د کوم جنګ خبرې کوي. که ته وایي چې هغه خاینان راشي افغانستان کې دولت کې کار وکړي، دا خو یو خوب و خیال ده. دولت څه کوي؟ خلک نه غواړي. همدا اوس د خلک زړه دومره امارات اسلامي باندې ډک ده چې ولې دوی ته یې عفو عمومي کړی، ولې عبدالله و کرزی و عطا و دوستم دوی بخلی ده. ته دلته راغلی هیڅ یو قریه یو بلش ځای د تاسو په لاس کې نه ده، دلته د جنگ خبرې کوي. ګوره وروره داسې خبرې مه کوه چې دغه خلک چې دغلته دغه ناست دي دا ټول طالبان نه دي. د دې جو زړه درته تنګ شو. ما ته این مسج راغی وایي دا څه وایي؟ کوم جنگ؟ ته یو خبره کوي یا د یو زه نه پوهېږم عفو عمومي وکړه، نو دا خو نه ده چې دوی ته کار ورکړي. زه چې زه یم یو افغان یم، عادي افغان یم، زه یو دغه جنگ سالار، یو هغه کس چې د امریکا څنګ کې ودرېده نه غواړم په امارت اسلامي کې کار وکړي، خصوصا هغه مشرانې. او کار حل کار ته سمه ده، مکتبونه چې وایي زم طرفدار یم، باید میرمنو ته مکتب کار هر شی شرایط مساعد کی واده یې کړی ده. دغه هم له دغه دولت نه غواړو، مګر بدیل د دې دولت نشته چې ته ووایې. خبرې دې لاندې کړه چې نورو ته وخت ورسېږي. مننه. ګورئ ما چې دا کومه خبره وکړله چې خلک جنگ کوي او دا غواړي، هغه مطلق درته اوس وایم، بیا وروسته حساب ورباندې کوئ او دا کېږي. بله خبره فرض وکړئ رانا صاحبې تاسې سبا ته په واده کې په سړک باندې دریاب ووهه او طالب درته راسي وایي دریاب مه وهه، دا د افغانستان کلتور ده؟ وروره ته نه پوهېږم چېرته اوسېږي، ولاکه ما ته دا درک لګېږي. نه په واده کې دریاب بند ده، همغه خوشحالي افغانان چې پخوا یې کوله اوس یې هم کوي. صحیح ده، په سړکونو باندې نه ګډېږي، دا زموږ دود او دستور هم نه ده. خو هغه ښځې، هغه فامیلونه، هغه کورنۍ خوشحالیانې چې کوم خلک کوي اوس یې هم کوي. ته نه پوهېږم څه وایې اوس، دا د تا خبرې دي. اوس د دریاب مشکل در سره پیدا شو. په دې ټولو مشکلاتو کې د افغانستان هر څه در ختم سول. خبره د دریا ته راورسېدله، واده ته راورسېدله. دا هیڅ خبره هم نشته. د امارت اسلامي د چا په کورو نه ورننوځي، نه د چا کور ته ورغلی ده. هر څوک همغه د خوشحالۍ او د غم مراسم دی هغه تیروي. دلته خلک ژوند کوي، زندگی کوي. دا نن ګوره چې د موږ خویندې په هغه 900 خویندې هغه کار چې کېږي، هغلته هغه تا ویډیوګانې ولیدلې چې هغوی ته هم اجازه ورکړل شوې وه او دوی هم هلته کار کوي، معاش اخلي. 900 خویندې دي، 900 ښځې دي کار کوي. دغه نوې پروژه چې شروع شوې ده، کوڅې موڅې چې جوړوي، دوی هغلته کار کوي، کورو ته ورځي، ښځو ته وایي چې ماشومان مه راپرېږدئ، سړک ته هلته چې هغه اچوي، دغه سیمټ اچوي، دا خراب نه کړي. مثلا دغسې فزیکي کارونه نه ورباندې کوي. همدغه کارونه خو معاش او تنخواه یې ورته پیدا کړي، الحمدلله راوتلې وي، ټول لګیا دي. وروره د افغانستان نه سور اور مه جوړوئ. دغسې هم نه ده لکه دا تاسې وایي
خلک ژوند کوي، زندگی کوي، خلک خوشحاله دي، امن ده، صحیح ده. مشکلات شته، د تعلیم برخه د هغه بیل بحث ده، مکاتب دي هغه بیل بحث ده، هغه به خلاصیږي، هغه د افغانانو حق ده. پوهنتون، درس، تعلیم، دا زه م وایم دا ټول وایي، ټول یې غواړي. دا رڼا خورې تر تا ډېر د دې خویندو حقوق غواړي. ته یو نارینه یې، هغه یو خور ده، هغه غواړي چې زر خویندو ته مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه ورته خلاص شي. ته وروره راځې په داسې خبره کوې چې دریا نسته ده او ډول نسته ده، وطن نسته ده. دغه نورو وروڼو ته به وخت ورکړو. دلته سعادت صاحب ده، مسعود ګلزاد صاحب ده. مولوي صاحب بخښنه